رسول الله مبارک دلته فرمایي نه د مسلمان لره جایز چې بل مسلمان وویری. صحیح ده؟ بل حدیث مبارک کې څه راځي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپل امت ښه راویښوي او دا ورته وایي چې تاسو بل چا ته تکلیف ورنه کوئ. ته به وایې زه ډېر ښه سړی یم، ما چا ته څه نه دي ویلي. دا ته چې کله د چا سره وران شي په دې ټلیفون یې ورته وایي چې پوستکی به دې وباسم، تا زما نوم اورېدلی خو زما کمال دې نه دی کتلی، زه به ستا خوښ شم. هلکه دا ویرول دي که نه دي؟ ټولو کړي ځکه چپناس یې ټولو کې دا عادت موجود دی. دا ویرول دي که نه دي؟ ګوره جواب نه ورکوي. غل ځان ته غل ویلی که نه وایي. خدای ستان یو کې دا شته. ټلیفون به واخلو، څه به د یو سړي سره وران شم، د هغې د نسبه پورې کنځ به کې یادوم. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام صفا ویلې لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، نه دی حلال مسلمان ته چې بل مسلمان وویری، بلکې اسلام مسلمان ته د تقوی خبره کوي. مریض ته لاړې تقویه ورته ورکا، ورته ښه کېږي، الله به دې ښه کړي انشاءالله، پرون نه ښې الله شفا ورکوونکی دی. مریض ته لاړې لا باس طهورا انشاءالله، پروا نشته، الله دې ګناهونه معاف کوي. ګوره یشفک الله، الله دې شفا درکړي. دا ټول زمونږ په حدیثو کې ذکر دي. یو سړی ځانقدن په حالت کې دی، اسلام دا نه وایي چې ځانقدن کې ورته چې غلی شه نیغ واري دي کلک شه که نه. نه، اسلام وایي دا به موږ ته نه وایي چې کلمه ووایه، بلکې تلقین به ورکوې، ځان سره به وایي لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. چې هغه ته فکر راشي لکه زما اخرنی وخت دی دنیا نه ځم چې دی هم کلمه ووایي. تقویه د کلمې د یادولو ورکه، امر مه کوه ورته. تعزیت په اسلام کې مونږ تاسو لرو که نه لرو؟ مړی وشي 3 ورځې پورې تعزیت ته ورځو که نه ورځو؟ دا تعزیت تقویت ته دی مسلمان کنه چې زه در سره په دې غم کې ولاړ یم. واده اسلام وی وکړه، صحیح ده، خو اسلام دا نه وایي چې دومره ډېر پیسې مصرف کا، دومره پکې چې کوم دی وروره مهر پکې ډېر واچوه، دومره پکې چې کوم دی وروره وریجې پخې کړه، دومره پکې غوښې پخې کړه. ولې؟ که ته وایې چې دومره وکړه، دا د انسان ضعف ته اشاره ده. که ته چېرته وایې چې خپله خوښه دي چې څومره کوې وکړه، دا تقویت ته اشاره ده. تا ته اسلام وایي خپله خوښه دي ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیسې ورسره وي، درنه ولې مې هم کړې ده. کله چې پیسې ورسره نه وي، صحابه کرامو ته یې یوازې تجوري هم ورکړې ده، ولیمه وه. دا تقویت دی که نه دی؟ دې ته تقویت وایي که مسلمان به ویری نه، مسلمان ته تقویت ورکا. ویرول د مسلمان په هر وخت کې ناروا دي. حتی دا ویره په اسلام کې ولې منع شوې؟ په دې حکمت باندې پوهېږئ. یو خو امر دی، موږ پکې څه نه وایو، پیغمبر علیه السلام چې څه ویلي دي حقیقت یې ویلي. وجه څه ده چې دا ویره مسلمان ته ناروا ده چې بل مسلمان باندې ویری. د انسان په وجود کې 2 قسمه روح اوسیږي. څو قسمه روح اوسیږي؟ 2 قسمه روح اوسیږي. یو روح ته روح روان وای، بل ته روح دوان وای. په دې کې تفصیل ابن قیم رحمه الله کړی دی، او د دغې خبرې حکمت التشریع و فلسفته چې کوم د اسلام په احکاماتو کتاب لیکلی شوی چې په دې کې حکمت څه دی هغه هم ذکر کړی. انسان چې کله ویده شي، د ده دا روح په بدن کې روح روان او روح دوان. روح روان په وجود کې پاتې شي، خو روح دوان د وجود نه وځي. ځکه اسلام وایي چې په خیاله ویده شئ، ځکه چې دا کله انسان ویده شي په دې ښي سپېږمه باندې دغه روح دوان وځي. سړی ژوندی وي، د تکلم او د خبرو دا قوت ختم شي، بصارت د سترګو ختم شي، سماعت د غوږونو لاړ شي، قوت د لاس خپې خوځولو لاړ شي،
روح دوان تی وزي نو کته په خي اړه باندې ودی دا په دې خیس پیغمبر اوزي دلته یو فرشته ولاړی د ځان سره واخلي خو خوبونه په ګوري تعبیرات مخي کله چې په دې چپ طرف دی په دې سپېګم باندې روح دوان وزي دلته شیطان ولاړی نو چې شیطان ته په ګوتو باندې روح ورشي نو په کوم ځای ګرځي هغه تاسو پوهیږئ مونږ پوهیږو اوس انسان چې را پاسه شریعت وای نوم به ورته واخلي فلانا 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 کونه شو غټه کوته به وخوځه غټه کوته به وخوځه ته چې کله دا غټه کوته وخوځه دغه روح چې بیرته د دې وجود ته راځي روح دوان اکثره حصہ دغه په دې شاته دا سب طرف ته علماوي دیږي کې ځای نسی دغه روح د دراشي په قرار دیږي تورسیږي د چې आवाज ورکی را پاسيږي نو د بدن سالم او روح وي کله چې سړی ویدی او تراشي وی وره आवाज کې پسا بین مازه پسا لغته ورکی غرب یو د فسړی پاسيږي اکم روح چې د دې د بدن نه وتله اخو وجود ته راغی خو چې کم زیات د لپاره الله مقرر کړو الته نه دی رسیدلی دنه بعد انسان په دوه قسمه بیماری باندې اخته کیږي څو قسمه بیماری باندې دو قسمه بیماری باندې ابن قیم رحمه الله موي او نور علما موي دو قسمه دا مجربین علما وي ګوردا د شریعت مسله نه لا دا تجربه د علما ولکه څنګه چې ډاکټران په یو څه کې تجربه وکي دغه سدي حکیمانو په دې کې تجربه کړي چې غدي وهله ماشوم پاسې ده په دو قسمه امراض باندې اوړي یو هغه مرض دا بزړ کیږي هغه لاره هغه مزل چې بل ماشوم بيزي د پینشتله د ډاریږي د شپې پاسه وا ورته پاسه بچي بیرون دروازې ته وځه د جاری نظم دویم قسم چې دا عادت بار بار صورت ونیو د انسان ته د مرګي مرض پیدا کیږي د دې دارګونه متضرر کیږي